په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې یو شپږ کسان راغلي دي چې د هغې الله رب العالمین د هغې روژه نه قبلوي، بلکې یو عمل یې نه قبلوي. یو په هغه کسانو کې هغه سړی دی چې هغه د خپلوانو سره تعلق ختم کړی، د خپلوانو سره یې خپلولي کټ کړي او فري کړي، د هغې سره یې ورانوي. حدیث کې راځي ابي هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د دې بندګانو اعمال الله رب العالمین ته د هرې جمعې په شپه باندې پیش کیږي. د غونډې هفتې اعمال الله ته د جمعې په شپه باندې پیش کیږي. نو فلا يقبل عمل قاطع رحمین. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د هغه سړي عمل نه قبلیږي چا چې د خپلوانو سره قطع تعلق کړی، د هغې سره خپلولي کټ کړي، د هغې سره خپلولي فري کړي. دویم او دریم او څلورم نمبر درې کسان نور په یو حدیث کې راغلي دي. یو په هغه کسانو کې هغه سړی چې هغه د مور او پلار نافرمانی، دویم هغه سړی چې هغه په چا باندې احسان وکړي، چا له څه خیر ښېګړه د چا سره وکړي او وروسته پرې اثباتي، او دریم هغه سړی چې هغه د تقدیر تکذیب کوي، د تقدیر نه منکر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ثلاثة لا يقبل الله لهم صرفا ولا عدلا. درې کسان دي چې د هغې نه فرضي عبادتونه الله قبلوي او نه نفلي عبادتونه الله قبلوي. یو عاق، هغه سړی چې د مور او پلار نافرمانه دی. دویم ومنان، هغه سړی چې هغه چا سره احسان وکړي وروسته یې اثباتي چې یاره تا سره ما دا کړي او تا سره ما دا کړي دي. او دریم ومکذب بالقدر، هغه سړی چې د تقدیر تکذیب کوي. یعنی دا څه کارونه چې الله کوي زموږ ستاسو عقیده دا ده چې دا الله پاک په تقدیر کې لیکلي دي. نو که یو سړی منکر دی د تقدیر نه او تکذیب کوي د تقدیر نه، د دې سړي عمل هم الله نه قبلوي. پنځم نمبر روژه د هغه سړي نه قبلېږي کوم سړی چې مونځ نه کوي، د مانځه پابند نه دی، د مانځه اهتمام نه کوي. ابي هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ان اول ما يحاسب به العبد یوم القیامه، د قیامت په ورځ باندې به الله رب العالمین د ټولو نه اول حساب کوي د بنده سره د مانځه په باره کې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فإن صلحت، که دا مونځ یې صحیح راوښود، مونځ یې صحیح طریقه باندې کړی، په ټیم یې کړی، په وخت یې کړی، نو فقد افلح وانجح، دا سړی کامیاب شو. او وإن فسدت، که دا مونځ یې خراب راووت، مونځ یې نه دی کړی، مونځ پابندي نه ده کړې، مونځ کې کمی زیاتی کړی دی، نو فقد خاب وخسره، دا سړی تاواني شو، دا د خسران سره مخامخ شو، د اعمال الله نه قبلوي. یعنی دا مونځ یو قسمه میزان او تله ده د نورو اعمالو لپاره. که ستا مونځ صحیح راووتو نو الله رب العالمین به ستا روژه هم قبوله کړي. که ستا مونځ صحیح نه دی راوتی نو ستا نه روژه قبلېږي نه بل عمل قبلېږي. ډېر انسانان موږ او تاسو وینو چې په روژه کې روژې خو نیسي خو د مونځ پابندي نه کوي، د مانځه اهتمام نه کوي. شپږم نمبر چې هغې روژه الله نه قبلوي هغه سړی دی چې هغه ریا کوي، ریاکار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله رب العالمین فرمایلی حدیث قدسی دی انا اغنى الشرکاء عن الشرک. الله رب العالمین فرمایي زه په ټولو شریکانو په نسبت باندې ډېر غنیمه د شرک نه. او بیا الله رب العالمین فرمایي من عمل عملا اشرک فیه معي، چا چې عمل وکړو په هغې عمل کې زما سره بل څوک شریک کړو، د کلاوې دپاره، د ریا دپاره، د ځان ښودنې دپاره عمل وکړو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله رب العالمین فرمایي چې ترکته و شرکه، زه دا سړی سره د شرکه پرېږدم، دا هم پرېږدم دا سړی، او د ده د عمل او د ده دا کوم کار چې کړی دی او زما سره پکې بل شریک کړی دی دا عمل یې پرېږدم، یعنې دا یې وله نه قبلوم. نو دا شپږ کسان دي چې د هغې الله رب العالمین د هغې روژه نه قبلوي. یو هغه چې د خپلوانو څخه خپلولي کټ کوي، دویم هغه انسان چې هغه د مور او پلار نافرمانه دی، دریم هغه انسان چې چا باندې احسان وکړي او بیا یې پرې وروسته اثباتي، څلورم هغه انسان چې د تقدیر نه منکر دی او تقدیر نه مني، پنځم هغه انسان چې هغه د مونځ پرېښودونکی دی، مونځ نه کوي، او شپږم انسان چې هغه ریاکار دی، ډکلاوه کوي، روژه نیولو کې ځان ښیي خلکو ته چې یاره خلک راته وایي چې یاره دا داسې روژهدار